افغان حکومت د کمال خان بند اوبه ایران ته خوشي کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پرله پسې ډیپلوماټیکو هڅو وروسته افغان حکومت د کمال خان بند اوبه ایران ته خوشي کړي دي. نوموړي پر خپل ټویټر باندې هغه ویډیو هم خپره کړې چې پکې د افغانستان اوبه د ایران سیستان ښار ته دننه شوي دي. قمی دغه راز زیاته کړې چې له اسلامي امارت سره یې د دغو اوبو پر دوامداره پرېښودو خبرې روانې دي. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه ایران ته د اوبو خوشي کېدو په تړاو رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو څه موده وړاندې ایراني لوري خبر ورکړی و چې د دوی یو پلاوی به د افغانستان په اوبو کې د ایران د حقابې پر سر د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه او د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.